اپونه امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ. نوې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته سیلور بولټ سټراټجي بریک ډاون کوم. ګوره ښه اول نه باید پوه شئ چې دا هغه سټراټجي یا هغه سیلور بولټ نه ده چې به زیاتره خلک استعمالوي. پوه شئ دا چې د خپله بکټس شوي، خپل ځان ته ریسک ریوارډ لري، خپل ځان ته بیل ټایم لري. نو تر اخره پورې چې زه تاسو ته ښه صحیح بریک ډاون کوم. خو یو وعده به راسره کوئ چې دا به حتما که واقعا غواړئ سټراټجي نه لرئ او سټراټجي پسې ګرځئ، یو میاشت زه تاسو ته پلان در کوم. صحیح ده انشاءالله اخره کې یو میاشت په هماغه پلان باندې لاړ شئ. که تا ریزلټ ونه کتو نو چې بیا هر څه وایي وایي راشه زما یوټیوب بیخي سبسکرایب نه وباسه. نو ځو چې بریک ډاون یې کوم درته د خیره سره. نو ویډیو حتما اخره کې لایک کوئ که خوښ هم شوله. نو که چینل نه یې سبسکرایب کړی نو حتما یې سبسکرایب کوئ. مننه. اول به راشو موږ ټایمونو ته. ګوره ښه د چارټ خپل ټایمونه لري. که زیاتره نوي ټریډران یاستئ اول ډول تر راسته طرف کې ګورئ دا ایم شریکه دی. دلته به راشئ دا به یو ټي سي ماینس 4 کې څه شو نیویارک. صحیح ده یو ټي سي ماینس 4 نیویارک. که تاسو دا ویډیو ناوخته ګورئ بیا یخ کې چې دی یو ټي سي ماینس 5 کېږي. نو زو سیټینګ ته. صحیح ده په سیټینګ کې دلته مونږ ګوره ښه زه درته اوس دغه وښیم چې څو دقیقې دی زما دي دا ټایم. زیاتره خلکو سره ساتئ او دا شیانې ګوره دلته سکیل اینډ لاینز ته به راشئ. صحیح ده نو ګورئ اوس خبر نه شوم چې شو. ګوره دلته رایټ کلیک وکړه سیټینګ ته راشه سکیلز اینډ لاینز ته راشه. دغه دی چې دی 4 ساعته کې یا 12 ساعته کې مشکل نه لري خو زه درته ټایم ښیم. اوس ګوره ښه 12 ساعته او 4 ساعته څه فرق دی چې یو ای ایم او دا شیان ورښیي او یو چې دی نه ورښیي. زه 4 ساعته کومه ځکه چې دا ماکس په ټایم باندې چې ما تاسو ته هغه ما بکټس پوره لیدلی 100 ټریډ بکټس کوي ما لیدلی چې واقعا ښه دی یا نه دی. بیا چې دی زه تاسو ته رایستی د دې ټایم به وي د 9:30 نه تر 11 پورې. اوس ګوره ښه چارټ مونږ 4 ساعته کو ماینس 4 کې یو ټي سي ماینس 4 نیویارک. نو 9:30 چې دی زمونږ دغلته راځي ګوره دا زمونږ چې شو 9:30. خیر هر څه ایکسپلین کوو. نو اول چې دا معلومات زه تاسو ته درکوم چې په دې هر شي باندې پوه شئ او ځان سره یې نوټ کړئ. نو بیا مخکې اګزامپل یې درکوو یو دوه یا 3 دانې زه اګزامپل یې درکوم چې سټراټجي کې څرنګه ټریډ ایستلی شئ. ټایم یې چې دی د 9:30 نه نیولې تر 11 پورې. یا راځئ چې به لاړ شو ښه نورې خبرې به پرې وکړو چې هماغه ځای کې به مونږ دغه مارک کړو دا شیان. اول به خپل ټایم مارک کړو چې نو چې هغه سټراټجي سره چې یو خبره کوي هماغسې ښه راځي. نو دا چې دی زمونږ 9:30 شو تر څو پورې تر 11 پورې. پیر چې دی ګورئ یورو یو ایس ډي دی. صحیح ده ځکه چې هغه هلک چې ما وکتو یوټیوبر دی په یورو یو ایس ډي کې دغه کوي دا بکټس کوي. صحیح ده نو کله چې مونږ دا خپل ټایم مارک کو. صحیح ده نو یا راځئ زه درته په چارټ باندې دغه باندې اول وښیم. صحیح شو ټایم 9:30. نو مارکېټ داسې را روان دی ښه داسې را روان شو داسې را روان دی چې دلته را ورسېدو دلته لکه دې 9:30 ته را دننه شو ته به د مارکېټ چې وکړې های او لو مارک. صحیح شو لکه چې شو ګوره مارکېټ چې دی های جوړ کړی های جوړ کړو دلته. صحیح ده او های دلته شو او لوی دلته شو. صحیح شو د مارکېټ های دلته شو او لوی چې دی دلته شو. یعنی 9:30 چې را ورسېدي د مارکېټ به های او لو شاته مارک شاته چې څونه لو های دی جوړ کړی مارکېټ نوي هغه ته به په تمه چې یو خوا سویپ شي. لکه مثلا ګوره ښه که د بره خوا سویپ شوه. صحیح شو نو مونږ به سیل پسې ګرځو. که اول بره خوا سویپ شوه مونږ به سیل پسې ګرځو. صحیح ده که لاندې خوا سویپ شوله نو مونږ به چې دی بای پسې ګرځو. سویپ نه بعد باید مارکېټ حتما ایم ایس ایس جوړ کړي چې تا ته معلومه شي چې د مارکېټ څه ورته وایي بولش دی یا بیرش دی هر شی چې دی که نه. لکه که ته بره خوا ته سویپ که باید لاندې خوا ته ایم ایس ایس ورکړي چې هغه پوه شو مونږ چې مارکېټ اوس واقعا بیرش راځي. نو اوس ګورئ ښه دا های او لو به مونږ د 15 دقیقې مارک کوو. صحیح شو 15 دقیقې چارټ کې به مونږ نو دا چې دی مارک مونږ کله چې مارکېټ سویپ شو. صحیح شو لکه دا د سویپ کو بره سویپ کو مونږ به چې پسې ګرځو په یو دقیقې کې ایم ایس ایس پسې ګرځو. صحیح شو لکه هماغه 15 دقیقې کې به نه ودرېږو. نو
دلته چې دی ایم اس اس پسې به ګرځو مارکېټ دا د سویپ هم وکړو د سویپ شو هلته بل سویپ کو ګوره ښه همیشه دپاره دا خپل زه تجربې نه ورته وایم مارکېټ فقط که دوه سویپ وکړي هغه لا ښه راځي صحیح شو نو سویپ یې وکړو صحیح شو دلته چې دی یو لیک باید پیدا کړي چې هغه تا ته ایم اس اس جوړ شي صحیح ده لکه دا ګوري نو د لیک شو د ایم اس اس شو ګوره د سویپ شو د مارکېټ د بیرته ایم اس اس جوړ کو مارکېټ او ایم اس اس نه بعد چې د مارکېټ فیرالي ګپ ولري لکه دغه ځای کې ګوره د کوشش کې باید د ایم اس اس په موف کې د فیرالي ګپ ولري لکه دی دغه چې دی دغه جوړ کړی وم ایم اس اس کنه د لیک پوره دغه لاندې چې راغلی دغه ځای نه نو دې کې باید یو دانه فیرالي ګپ وي لکه دغلته فیرالي ګپ شو صحیح ده نو فیرالي ګپ نه کله چې مارکېټ دلته راغی فیرالي ګپ ته صحیح ده نو مونږ به چې دی سیل خواته ټریډ الو اوس ګوره ښه شی شو چې اول سویپ لکه دا های سویپ کو مونږ بس په تمه ولو یو دقیقې کې په تمه شو چې ایم اس اس ورکړي مارکېټ ایم اس اس دلته ورکو صحیح شو ایم اس اس دلته ورکو او مارکېټ په بیرته ځي چیرې دا فیرالي ګپ کې به مونږ ټریډ اخلو ټارګېټ به هم سوی ګورې په ما باور وکړئ چې یو په یو بهترینه ټارګېټ دی صحیح ده دا زیات خلک چې نه دي پروفټیبل او زیاتره ای سی ټي ټریډران دي دا ځای مارک کوي خبر نه دی وروره ته خو نوی ټریډر یې ستا ذهنیت څنګه دا قبلی چې ته یو په درې او په څلور باندې ټریډ هولډ کړي صحیح ده سته نه کېږي درنه نو یو په یو بهترینه دغه دی ریسک ریوارډ دی نو حتما یو په یو کار کوي خیر یو میاشتې کار کوي که تاسو ریزلټ ونه کتو بیا راشئ زما یوټیوب باندې ریپورټ یې ووهئ صحیح ده نو زموږ به ټارګېټ چې دی یو په یو وي د سټاپ لاس به چیز مونږ ګوره ښه د دې ایم اس اس های صحیح شو ټارګېټ یو په یو دا زه تا ته اخره کې پلان هم در کوم چې سرغم بیا مخکې لاړ شي د خیره نو هر څه خو م زده کړه صحیح ده نو زو لایف اکزامپل ته چې 15 دقیقې کې یو ښه مارکېټ دلته داخله شو د دغه ته 9:30 ته داسې ښه اګزامپل نه جوړ کړی ګوره هره ورځ ټریډ نه وي چې کومه ورځ نه به یې کوې صحیح ده داسې نه کېږي چې ته څه ورته وایي چې نه مې ته پسې ګرځې نه خدای دې کړي چې پروفیشنل ټریډران درته زه ووایم چې په هفته کې 2-3 ټریډالي دا زیات خلک چې راځي د ورځې 4-5 ټریډالي دې ته اصلا ټریډران ویل کېږي نه چا توهین نه کوم خو حقیقت درته ښه مارکېټ چې دی ګوره ښه دلته داخله شو صحیح شو دلته 9:30 ته داخل شو دی چې زمونږ لو وه صحیح شو دی چې وه زمونږ های وه تا ته اوس نه ښکاري خو دا های ده ګوره مارکېټ چې دلته های جوړه کړې ګورې نو اوس به چې دا ولې های نه دا ډېره غټه ده که د دې نه بره ګورو دا های هم شته ده صحیح شو نو دی های شوله ځکه چې که اوس لایف اوس تا ته دلته نه معلومیږي لایف مارکېټ چې دی دا مارکېټ به دلته و تا ته دا ښه صحیح های ښکارېده صحیح شو نو دا زموږ 9:30 صحیح شو نو خبره خواته وګورئ سویپ شوی صحیح شو ښه اوس عمرې سره سر نه ویم چې 9:30 کې یو صحیح ده د زمونږ لو وه د های وله اول چې دی څه شو های واخیستل شو های واخیستل شو څه کوو مونږ زو یو دقیقې ټایم فریم ته صحیح شو نو های زمونږ سویپ شو چې پسې به ګرځو مونږ ډاون ټرینډ پسې نو چېرته و دا دغلته صحیح شو ښه نو دا چې و کوم چې پورې دی دغسې پورې 11 پورې ښه های سویپ شوله چې پسې به ګرځو مونږ ایم اس اس پسې دیم زمونږ ایم اس اس شو دلته مارکېټ سټرکچر ګوره ښه ما چې دغه ویډیو وکتله ښه دا څونه چې مارکېټ لکه ما چې دغه درسونه هر څه ویلي څونه چې مارکېټ دی تلو ښه څونه چې به راتلو دا دی به دا لږ دغه مارک کوو صحیح شو لکه مثلا دا دی په ایم اس اس کې نیو دا زموږ ایم اس اس شو صحیح ده ایم اس اس نه بعد چې دی مارکېټ داسې خاص فیرالي ګپ کې ټچ نه دی کړی صحیح ده نو دلته ای فی جیم شته دی
خو خالي ورته یو دغه پیدا کړي چې کیلې ولي چې راخته کړي. نو که هماغه استعمالوئ خو فیجي پسې باید وګرځئ. صحیح شو؟ حتما باید فیجي پسې وګرځئ. نو د MSS سره زمونږ دلته ټریډ د های د مارکېټ. صحیح شو؟ په یو دقیقه کې دا دغه لګېدلی، په څو دقیقو کې ګوره یو دوه دقیقو کې یو ټیپي لګېدلی. صحیح شو؟ که ته دا سټاپ لاس دلته ونیسئ. صحیح شو؟ چې هغه ویلي د 10 پیپونه نه باید زیات وي. نو دا چې دی ګورئ یو دوه درې څلور پنځه دقیقو کې چې دی دا ټیپي لګېدلې ده. نو زه یو بل اگزامپل پسې چې ښه یې نه و ده بیخي راځو ګولډ ته. زما یورو ایس ډي کې دونه خپله زه نه یم بلد. نو دا چې دی زمونږ 9:30 تر 11 پورې شو. صحیح ده، 15 دقیقې چارټ دی. دی چې دی زمونږ های شو، دا مارک دا زه لرې کوم تاسو صحیح معلومېږي دا دی رښتیا. دا زمونږ های شو او دا چې دی لو شو. صحیح شو؟ زو یو دقیقې چارټ ته، یو دقیقې چارټ کې موږ چې پسې ګرځو MSS او فیرالیګا پسې. صحیح ده. نو دلته چې دی مارکېټ دلته دغه وکړو دا سویپ وکړو. سویپ نه بعد چې دی دلته MSS جوړ کړو مارکېټ. صحیح ده. MSS نه بعد چې دی مارکېټ د فیرالیګا ته راغی. دی مارکېټ چې دی دلته ټچ وکړو. صحیح ده. دلته سیده دی فیرالیګا کې دا ټریډ ایسته د دزي سره سټاپ لاس دلته کې ګور څه غټ هم دی. خو خیر زموږ یو په یو ریسک ریوارډ دی عادي لګېږي. دا دی یو دانه ولګېدو. که ته غواړې چې بیا بیخي غټ ولرې نو یو په یو نیم هم تللی شي لکه ته. ښه عادي لګېږي، یعنې دونه غټ ریسک ریوارډ نه دی. اوس ګوره ښه زیاتره خلک صحیح دی دا لو مارکېټ دا لګېدلې ده، خو بعضې وختونو کې نه لګېږي. صحیح شو؟ دا یو پرفیکټ اگزامپل دی ښه چې اوس ګوره دلته چې دی زمونږ څه شی شو های و. صحیح شو؟ دا زمونږ های و. دی چې و زمونږ سویپ شو د دې مارکېټ. امید لرم چې ښه پوه شوي یاستئ. صحیح ده. سویپ نه بعد چې دی مارکېټ دلته یې دانه دغه جوړ کړو MSS. صحیح ده. MSS نه بعد چې دی مارکېټ چیرې راغی او دا ریټریس یې وکړو چېرته دی فیجي ته ده که اوس ما ورته دا نیولې لکه بعضې خلکو غوندې چې دلته راغلی مارکېټ تا به ویلې چې وروره دلته م راغلی که لایف مارکېټ کې وم خو دا م ایستو. صحیح ده. که دلته دې م نه و ایستې دغلته دې ایستې او ده که سیده ټچ سره دې ایستې. صحیح شو؟ دلته سټاپ لاس و بیا هم چې دی ښه عادي یو په یو لګېدلی، یعنې داسې وګڼه چې یو په یو ستا 80-85% وین ریټ راځي چې په 100 ټریډو کې 80% ګټه وکړي. دا ولاکه یو ټریډر هم سی ریزلټ والی لکه تی چالي. صحیح شو؟ های سویپ شو MSS جوړ کو. MSS نه بعد مارکېټ راغی فیرالیګا ته خلاص ډز او غب. صحیح شو؟ یو په یو څنګه ولګېد. نو ورزه تاسو یو بل اگزامپل هم تاسو در کوم صحیح ده چې بیا هم په لک سر خلاص شي چې ما ورته به دا غنار څه ویلې خو بیا کنه انسان چې د بنیادم خوې لري. دا 9:30 زمونږ 9:30 نه تر 11 پورې شو 15 دقیقې چارټ کې. صحیح شو؟ ښه عادي اگزامپل دی. ګوره دا زه پاکوم. صحیح شو؟ زه پوره ورته سیشن راولم. صحیح شو؟ د 9:30 سیشن ګوره اوس ارزه ښکاري. ګوره دلته مارکېټ شروع شو. کومه زمونږ های ده خپله یې ولټو کومه ده دا زمونږ های شو. کومه لو ده دغه. صحیح شو؟ نو دا چې دی زمونږ لو شوله زه دا خو مارک کړه. صحیح ده. ولې زه دا داسې مارک کړم چې اوس ما نه ورک نه شي. صحیح ده. داسې یا نه نشته نه ورکېږي. زه یو دقیقې ته یو دقیقې کې چې پسې ګرځم MSS او فیرالیګا پسې ما نه پوهېږم ځان سره شروع ښه تر 11 پورې دا او دا 11 پورې د مشکل نه لري. ښه دا زموږ سیشن شو. صحیح ده. نو دلته های وه های سویپ کړله. زه به دا سیشن بند کړم تاسو ته صحیح ښکاره شي. ښه های سویپ شوله. سویپ نه بعد چې دی MSS
دا زموږ ایم اس اس شو. ګوره ورته اوس به ته وسوې که نه چې دا ولې ایم اس اس نه دی. نو چې دا ایم اس اس شي دلته تا ته ایم اس اس تر څو درکوي 5 کلو کې او بیا تا ته ریټریس کوي فیرالیګم ته تا بیخي ټریډ جوړېږي نه. صحیح شو. دا یو په یو ریسک ریوارډ دی. څومره عادي شی چې همغه نه تا ته ښایسته ریزلټ درکولی شي. ښه د سویپ شو د ایم اس اس مارکېټ چېرې لاړو دې فیرالیګم ته ټچ کوو. دا دې فیرالیګم سره موږ سیده ټریډ وایستو. سټاپ لاس امبره ټي پي یو په یو. صحیح شو. دغومره عادي ته یو سټراټیجي لرودلی شي. اوس به زه تا ته پلان درکړم همغسې به ځي. که واقعا غواړي ګوره ښه که واقعا غواړي چې پرافټیبل شي او د مارکېټ نه پیسې وګټي نو دغسې لاړ شه چې اوس یې درته وایم. ګوره د ورځې فقط یو ټریډ. صحیح شو. خیر 10 ورځې ته وکړه او زه درته پلان درکوم څه رقم لاړ به شي. اول به اکاونټ جوړ کړي جس مارکېټ کې ویډیو شته ده اخر کې به راشي درته ډیمو اکاونټ به پکې جوړ کړي. د ورځې به په همدې سټراټیجي باندې یو ټریډ هلي همدغه قانونونه که دا شیان یې وکړه ټریډ به هلي که دا شیان یې ونه کړه نه به هلي. صحیح شو. په ټریډ کې به 10% ریسک کې لکه مثلا څنګه ګوره ښه چې $200 دی 10% هغه $10 راځي. که $220 شول د هغه 10% څونه راځي $25. همداسې څونه به راځي ته د هغه پیسو 10% ورته ریسک کې همداسې به مخکې ځي د خیر سره. خیر ته همدغسې یو میاشت لاړ شه چې ستا اکاونټ څومره ګرو کېږي نو بیا ما ته به خیر خوش به د زړه نه دوا کړي چې استاد واقعا دا خو دې ښه وویلې. نو ویډیو حتما لایک کړئ قربان شم او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو مننه خیر اوسئ. الله په امان.